اوس چې راشو اوس څومره کفار سره راغونډ د دنیا کفره فجره سره راغونډ د دنیا کفار چې سره راغونډ شو او راغلل زموږ پر مقدسه خاوره افغانستان باندې او غواړي چې د اسلامي امارت ریښې وکړي والعیاذ بالله الله عز وجل دا د نړۍ د کفارو مقابل کې نن کوم زلمیان تیار کوم ځوانان تیار دا د مبارکي وینا ځینې ملګري دا وایي زما دا د پوستو جنګ ډېر خوښ نه دي کاشکې د دا سرو سره مخ شم دغه سره و دغه تور و دغه سپېره و دغه بدرنګي دا ټوله یوه څرمن د دوی سره په ننوتل ټول سره مټې دي هره پایه چې دې ورړانګه کړل ټوله د نړۍ دښمن ته دې تکان ورکړل هغه د دې غونډې ته دې تکان ورکړل د دې په څنګ کې شهادت ته هم توجه شهید یو هغه شهید دی چې د یو وړکي دشمن په لاس شهید شي او یو هغه شهید دی چې د دنیا کفار هغه ټول د ده په وینو کې لاس ولې یو دا شهید دا هم زموږ عظیم شهدا دي چې دغه زلمیان په شهادت رسیږي دا د چا د خوا په شهادت رسیږي دا د یوې قرارګاه د خوا یا د یوې تیارې د خوا یا د یوه ټینک د خوا نه دا د دنیا د کفارو د خوا په شهادت رسیږي د بخاري شریف روایت کله چې دجال راشي هغه په دې ټوله ځمکه کې سیاحت کوي ګرځي ورا ګرځي خو حرمینو شریفینو ته نشي ورتللی ملائکه فرشتې هغه ګمارل شوي پر دروازو د مدینې منورې او مکې معظمې زادهم الله شرفا و تکریما هلته نشي تللی یو سړی د مدینې منورې سره ووځي بیا د دجال شرطه ونیسي دجال تیراولي دا د دجال عسکر چې شاوخوا ګرځي دغه عظیم مجاهد گرفتار بیا دجال ته راوړي دجال خپل بابایي و باداري ورباندې عرض کړي چې څه وایې زما خو دومرې عظیم طاقت هغه وایي زه تا پېژنم چې ته دجال یې پړندکی او هغه عظیم کافر ته دی به خپلو ملګرو ته ووایي وایي که مې اوس مړ کړلې او بېرته مې را ژوندی کړلې څه اشتباه لري هغه به وایي یا زموږ څه اشتباه نشته اکثر اتباع به یې هم یهود مردود وي هغه صالح سړی چې د مدینې منورې سره وتلی هغه پر دا سر باندې عرق دوه ځایه چې هغه مبارک په دا منځ کې یې دجال تیر شي د دې دوو پلو په منځ کې بېرته یې الله را ژوندی کړي وایي څه وایې وایي اوس مې لا یقین زیات چې ته هغه کافر یې دویم وار چې دی اراده وکړي د هغه د شهیدولو بیا یې نشي شهید کولی هغه ځینې فقها وایي خضر علیه السلام دی ځینې فقها وایي یو بل صالح سړی دی په دغه وایي خو پیغمبر علیه السلام څه وایي وایي دغه افضل د شهداو دی په دغه وایي ولې افضل د شهداو د دجال په لاس د هغه د دنیا د لوی کافر په لاس
دی په شهادت رسېږي. دغه افضل د شهداو. دا د دنیا کفاره چې زموږ د شهداو په شهادت کې لاس ولري دا د ټولو کفاره و د پاسه شهید. دا نو د شهید خصم یو نه دی د آخرت په ورځ کې چې الهي زه دغه شهید کړی یم، الهي زه دغه شهید کړی. د دنیا د ټولو کفارو سره د خصومت را شروع. دا بل عظیم منقبت دی زموږ د شهداو. څنګه فکر کوئ تاسې څنګه ویلی شئ چې زلمیان به ډېرېږي که نه؟ د دجال په مقابل کې هم داسې سړی راوړي. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. همیشه به یو سپېڅلی ډله تر قیامته پورې ځان رسوي. هر څه مخالفین، هر څه دشمنان چې ډېرېږي هغه دوی ته تکان نشي ورکولی. د دوی په استقامت کې لاسوهنه نشي کولی تر هغه وخت چې قیامت راځي او دوی به پر همدغه حق باندې باندې. زه کله دا وایم چې سرحدات به ځي، دا چې دا دولت شو، دا هغه دولت شو، دا قوم شو، دا هغه قوم شو، دا سرحدات نور ځي د منځ. آخر الامر به مسله دې ځای ته رسېږي چې دا مسلمان دی هغه کافر. مسلمانان به یو طرف وي او کفره فجره بل طرف. د مسلم شریف یو روایت ګوري په آخر کې د قیامت په لمن کې د کفر مرکزیت به قسطنطینیه کې قسطنطینیه او د ټولو مسلمانانو د مجاهدینو چې څه مجاهدین دي د هغو به یو امیر یو امیر. کله چې ډېر جنګونه وشي د دې دشمنانو سره آخر به دغه مسلمانان یو ډله سره کښېني چې دا به در څو جنګېږي. د دنیا کفار دي زموږ د قرآن مقابل کې، د اسلام مقابل کې، د دین مقابل کې. څه وخت به داسې ساړه ساړه جنګېږي راسي چې لوړه سره وکړو عهد و پیمان وکړو چې نن به هغه جنګ کوو چې بیا به شاته نه راځي. یا به الله عز وجل نصرت و بریا راولي او یا به ټوله په شهادت رسي. یوه برخه مسلمانان دا چې سهار لاړ شي تر ماښامه جنګ کوي، ماښام ته ټول په شهادت ورسي. اوس زه وایم تقبل الله تعالی شهادتهم. دا یوه ډله دا فدایان څنګه خلک د فدایانو په سرچینه کې لرې و نږدې مه ګرځي. د مسلم روایت په سبا کې به بیا داسې یو ډله وي هغه به بیا عهد و پیمان وي چې د دشمن سره جنګېږو. تر هغه وخته بیرته نه راځو چې یا خو بریا او یا خو شهادت وي، شاته نه راځو. اوس زموږ نوجوانان چې فیصله کوي په کوم نیت باندې دي چې په سره ورننوځي نور د دې اراده نه لري چې شاته راشي. دا څوک دي؟ دا فدایان زموږ د جهاد زړه کسان. بیا وایي نه راځم تر څو چې شهید نشم. دغه دویمه ډله بیا په دې بله ورځ کې جګړه وکړي تر ماښامه دا ټوله په شهادت ورسي. دویمه ورځ
درېیمه ورځ بیا نوجوانان پیدا کړي. هغه وایي دا څه کوي چې زموږ ملګري په شهادت رسوي. تر هغه وخته به بیرته نه راځو چې یا خو فتحنی راغلی او یا خو مو شهادت نصیب شوی. احدا د حسنیینو چې راغلی نه. دا درېیمه ډله لاړه شي. دا هم تر ماښامه سخت جنګ وکړي. ماښام ته ټول واړه په شهادت ورسېږي. تقبل الله تعالی شهادته. دا راځي دا لا تر اوسه نه دي را رسېدلي. دا لا را روان دي. دغسې زلمیان الله پیدا کړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي د سننو روایت دی وای امتی کالقطر لا یدرا اوله خیر ام آخره. زما امت وای د باران په مثال دی. درک نشته چې د باران په اول کې به برکت ډیر وي او که به په آخر کې خیر وي. کوم باران به ډیر وي؟ د صحابه کرامو سره خو زه د چا نسبت نه اخلم او نه روا دي نه د تابعینو سره. دا وروسته چې مجاهدین تېر شوي دي په نورو صفاتو کې خو خود وړاندې هغه خیر القرون ته نږدې کسان خو په دغه سلسله کې چې نن زلمیان تیار شو نن الله نوجوانان تیار کړل دغسې مثال په دې زر کاله سابقه اسلام کې نشته. په دې زر کاله کې نشته. په دغه صفت کې الله تیار کړ. ولې څه مې درته وویل خو دشمن اوج ته رسېدلی. دشمن د اسمان پر مخ ګرځي. دشمن په سمندر کې ځي. دشمن په ځمکه کې ځي. دشمن د یوه دولت څخه بل دولت ولي. زموږ زوړ کلاشین دي هغه هم زنګونه کړي. نو الله دغه زلمیان تیار کړ. دغه زلمیان چې هلته هم دشمن ځینې په ډار. دا 3 ورځې شهادتونه مو واورېدل. بیا آخر امیر غږ کوي. دا د مسلم شریف 2 روایت مې سره رانږدې کړ. امیر غږ کوي چې نن زه قومنده درکوم په یو غږ تکبیر وایاست. پیغمبر علیه السلام وایي تاسې د یو ښار اورېدلي چې وایي یوه پایه سمندر کې ده یوه په وچه کې ده. صحابه کرام وایي هو نوم مو اورېدلی دي خو لیدلې مو نه ده. هغه دغه قسطنطنیه ده. والامیر چې ور ورسېږي او ټول مجاهدین صفوف ورته ودرېږي. امیر څه وایي؟ وایي الله اکبر. ټول مجاهدین په یو غږ وایي الله اکبر. هغه سمندري پایه د ښار چپه شي. نه یو ټینک شته نه یو منجنیق شته نه یو توغندی شته نه راکټ شته. د تکبیر غږ دی که نه د الله عز وجل د کبریا غږ په یوه اواز پورته شي الله اکبر. دا تکبیر چې وشي دغه سمندري پایه دغه لوی تادی د دې ښار څخه شي. دا ړنګه شي. ولله الحمد. بیا د امیر غږ دی الله اکبر. بیا په یو غږ د تکبیر چیغه کېږي د الله د کبریا. هغه د وچې طرف هغه لو پایه چې ده دا یې چپه شي. دغه نو دغه وخت د کفر مرکز دی. په 3م تکبیر باندې چې په اجتماع باندې د تکبیر غږ وکړي مخ دا لوی تادی چې دي چې مجاهدین ورته ولاړ دي دا چپه شي.
تاسو ورننوځي مجاهدین ورننوځي بیا له دې چې یا ټوپک دی یا توره بس په غنیمتونو اخته شي او د ښار فتح راشي ولله الحمد هغه د دوی غنایم سره راټول دی په دا غنیمتونو سره اخته وي وروسته بیا یو غږ وشي وایي خبر به نه یاست جان راغلی هغه د مجاهدینو خوشحالي چې په دا غنیمتو په دې فتح باندې د دوی څنګه خوشحالي وه هغه خوشحالي یې بیا پاتې شي چې درځغلی دا کافر مو کورو ته نه وي ورغلی دغه وخت کې دجال راځي دغه وخت دجال راځي چې د کفر ریښې وخېږي مرکزیت یې ړنګ دغسې شهادتونه لا نور راځي دغسې مسکینې وینې به لا بیا بهیږي دغه طایفه حقا دا به د قیامت لمن ته ځانر شي لهذا زه ویلی شم زه وایم زموږ په بهادرو ملګرو او غیرتمندو او زړمنو مجاهدینو باندې تشویش مه کوه افتخار ور باندې وکړه چې دا څنګه زلمی دی چې الله ته یاد کړه او که شهید شو په شهادت افتخار وکړه واه دا څنګه شهید دی د دنیا د کفارو په یوه قمنده باندې زما بچی په شهادت ورسوي زما ملګری په شهادت ورسوي په شهادت افتخار وکړه او په غیرت افتخار وکړه